د طالبانو لخوا د یوه کس د وژل کېدو ویډیو په هکله اعتراضونه. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لخوا د یوه ځوان په ډزو د ویشتل کېدو زړه بوږنونکې ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې وژل شوی کس د افغانستان د پخواني حکومت د ملي اردو د یونیفورم یوه برخه په تن لري، خو په ډزو تر ویشتل کېدو مخکې وایي چې ملکي وګړی دی. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې څو تنه طالب جنګیالي له دغه کس څخه پوښتنه ګروېږنې کوي چې په همدې منځ کې یو طالب جنګیالی له بل ځایه راځي او پر ده ډزې کوي. د تولونیوز سیمه ییزې شبکې قرباني کس احمد بلال د پنجشیر ولایت اوسیدونکی معرفي کړی دی. پنجشیر هغه ځای دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسېدو وروسته راهیسې د مقاومت په نوم یوه ډله پکې فعاله ده. د مقتول کورنۍ ویلی دي چې دا پیښه نږدې 6 میاشتې مخکې رامنځته شوې وه. داسې معلومیږي هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوې ده د طالبانو د صحرایي محاکمو یوه له وروستیو څخه یې ده. ډېر شمېر خلک د هغو له جملې څخه د مدني ټولنې فعالانو، خبریالانو او د پخواني حکومت چارواکو د خپلو نظرونو په شریکولو سره د طالبانو عمومي بښنه تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. د طالبانو مشرانو عمومي عفو اعلان کړې ده. ویلي دي چې جنګیالي حق نه لري د پخواني حکومت کارمندان او چارواکي توقیف او تحقیق ترې وکړي. د افغانستان د پخواني حکومت د استخباراتو رئیس رحمت الله نبیل د دې پیښې په غبرګون کې وویل چې دا ډول ظلم او بې عدالتي د طالبانو د حکومت عمر لنډوي. طالبانو د دې صحرایي محاکمو په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د اطلاعاتو روز رسنۍ د شنبې په ورځ ریپورټ ورکړ چې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی په روزګان ولایت کې په خپل کور کې په ډزو وژل شوی دی. لیدونکو له ملتمو مننه کوم.